السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته د معلومات او د رازونه درکوو چې د ښځې او خاوند ترمنځ په کومو خبرو باندې یا په کومو کارونو باندې د هغوی د مینې کومه رشته چې ده هغه نوره هم مضبوطه کیږي. نو که غواړئ چې تاسو د دې هر څه نه ځان خبر کړئ چې د ښځې او د خاوند هغه کوم پټ رازونه دي، نو دا ویډیو راسره تر اخره وګورئ. دوستانو په دې کې لومړی کار دا دی چې د ښځې او خاوند ترمنځ هغه دا دی چې ښځې او خاوند یو بل ته درناوی ورکړي او یو بل ته توجه ورکړي. کله چې خاوند د خپلې ښځې خبرې په صبر سره اوري، ښځه ځان خوشحاله او ډیره خوش نصیبه حسابوي. دویم دا چې ښځې ته وخت ورکړئ، د هغې ستاینه وکړئ، نو هغه کار ورته ډیره خوشحالي ورکوي. یعنې چې ورته ووایئ چې ته نن ډیره زیاته ښکلې ښکاري، یا تا چې دا څه پاخه کړي دا ډیر خوندور دي. همدغسې خبرې هغې ته د مینې احساس ورکوي. دریم راز دا چې یو بل ته وخت پیدا کړئ. که تاسو دواړه مصروف هم یې، لږ وخت یو بل لپاره بیل کړئ، یو بل ته وخت ورکړئ او په ګډه کښېنئ، خبرې وکړئ، وخاندئ. دا ستاسو د کومه رشته چې ده نوره هم مضبوطوي. څلورم دا چې د مننې عادت زده کړئ. خاوند باید د خپلې ښځې زحمتونه یاد کړي، مننه ترې وکړي. ښځه هم باید د خپل خاوند کوم کوششونه، کومې هڅې چې د خپل کور دپاره دي هغه ستاینه یې وکړي او هغې سره مینه وکړي. او پنځم دا چې اخري خبره او پنځمه خبره چې خپل احساسات یو بل سره شریک کړئ. که خوشحاله یې که خفه یې، دا خبرې مه پټوئ. د خپلو احساساتو شریکول ستاسو کومه رشته چې ده، کومه اړیکه چې ده، هغه نوره هم مضبوطوي او پیاوړې کوي. نو دوستانو که غواړئ ستاسو مینه تلپاتې وي، نو دا خبرې په ژوند کې خامخا عملي کړئ. ښځې ته مینه، درناوی او توجه ورکول ډېر زیات مهم دي. نو په دې سره به ستاسو ژوند، ستاسو کور د خوشحالو ډک شي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که تاسو غواړئ په آینده کې همدغسې په زړه پورې معلومات وګورئ، نو دا ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خپل نظرونه او خپل فکرونه مو راسره ضرور شریک کړئ. تر بیا هم په لوی الله سپارم. د خپل ځان، د خپلو ملګرو، د خپل کورنۍ ډېر خیال ساتئ.